د شنبي په ورځ ناوخته د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې 10 تنو ځوانانو د بايسکل ځغلونې سیالۍ ترسره کړه. د بايسکل ځغلونې دغه سیالي د پیوند او ارغنداب مدني ټولنو له لوري جوړ شوې وه. سیالۍ ته د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د سربند له پله بیا د بابا ولي صاحب تر زیارته شاوخوا 10 کیلومتره واټن ټاکل شوی و. جوړونکي وایي چې سیالي د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کليزې د لمانځنې په نیت د سولې او ملي یووالي د پیغام رسولو په هدف ترسره کړه. د پیوند مدني ټولنې مشر حکمت الله صلحي او د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال شریف احمد رسولي سوله د ژوند مهمه اړتیا وبلل او دا ډول سیالي او پیغام رسول یې ګټور یاد کړل. زموږ د دې سیالۍ څخه هدف دا دی چې ځوانان ورزش ته واچو، ځوانان اتفاق و اتحاد ته واچو، ځوانان یووالي ته واچو، ځوانان یو د بل سره معرفي کو، ځوانان خپل د صحت لپاره کار وکړي، ځوانان د سولې او یووالي پیغامونه تر یوې خوا او تر بلې خوا پر سره ورسوي. او د دې ترڅنګ وکولی شو چې د افغانستان د سلمي کلیزې هم په یو بهانه ولمانځو. د دې جنګونو او د دې اختلافاتو د پای ته د رسېدلو ټکی چې دی هغه صلح دی. الله پاک دې دې وطن ته صلح راولي، الله پاک دې وطن ته ارامي راولي. دا شانته ښایسته پروګرامونه به نور هم انشاءالله په دې وطن کې عملي شي او مخته ولاړ شي. د سیالۍ ګټونکي د ورزش په برخه کې سالم رقابت او دا ډول سیالۍ د یووالي او ځوانانو د راټولېدو په برخه کې ګټور بولي. مسابقه کې مې د خیر د سوم اول مقام ګټلی دی، د خیر په بل مسابقه کې مې ګډون کړی دی، اول خط مې والی دی، دغه مسابقه کې مې اول خط والی دی. دا مسابقه معنا د مسابقه د سولې مسابقه وه. زه ډېر ورسره وم، مسابقه سمه. په کندهار کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت درانه مراسم نیول شوي او نن د ځوانانو یو بل بنسټ هم دغه ورځ د خپلواکۍ د اتل غازي امان الله خان د یاد د تازه کېدو، د خاطرو د شریکېدو، موسیقي او تمثیلي پارچو په یو خاص پروګرام کې ولمانځل. قدرت الله رضوان، میلمه رادیو، کندهار.